سلامونه ولیکي. زه مسافر له افغان ټیک په خپل واسطه په چوپړ کې حاضر یم. نن په دې خبرې کوو چې څنګه کولی شو چې د کمپیوټر میموري میجرمنټ یونټ معلوم کړو. نو ویډیو شروع کول نه اوله کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي نو زموږ چینل ته سبسکرایب کړي او پس له هغې د ګوګړي ته کېکاږي چې زموږ هره یو ویډیو چې کله موږ اپلوډ کوو نو هغې څه د باید نوټیفیکیشن لاړ شي. اکثر ځایونو کې موږ دا اورو کې بي ایم بي جی بي یعنی زما دومره ایم بي نیټ دی زما دومره کې بي نیټ دی یا دومره جی بي زما د میموري سپیس دی. نو دا میموري سیستم څنګه موږ باید په دې ځان پوه کړو. د کمپیوټر میموري چې ټول نه کوټل یونټ دی نو هغه بیټ دی. بیټ یعنی باینري ډیجټ. باینري ډیجټ څه دی؟ کمپیوټر په کوم لینګویج په کوم لینګویج باندې چې پوهیږي هغه باینري لینګویج ده یعنی 0-1. نو ټول نه کوټه یونټ چې شی دی کمپیوټر بیټ دی. یو بیټ مساوي دی د باینري ډیجټ سره او څلور بیټس مساوي دي یو نیبل سره. دا یو نیبل ډیر زیات مشهور نه دی نو کېدای شي چې دا تاسو اورېدلی نه وي. 8 بیټس مساوي دي یو بایټ سره او 1040 بایټس مساوي دي یو کې بي سره یعنی کیلو بایټ سره. 1040 کې بي مساوي دي یو ام بي سره یعنی میگا بایټ سره. 1040 ام بي مساوي دي یو جی بي سره یعنی گیگا بایټ. 1040 جی بي مساوي دي یو ټیرا بایټ سره. 1040 ټي بي مساوي دي 1 پی بي یعنی پیټا بایټ سره. دین وروسته دا هغه میموري سیستم د کوم چې سرورو کې استعمالیږي یعنی فیسبوک سرور کې استعمالیږي یا ګوګل کې داسې یاهو داسې نور چې کوم غاړه سرور دي ډیټا سټور کول لپاره. او 1040 پی بي مساوي دي 1 ایگزا بایټ سره. 1040 ای بي مساوي دي 1 زیټا بایټ سره. 1040 زی بي مساوي دي یوټا بایټ سره او 1040 یوټا بایټ مساوي دي یو برونټو بایټ سره او 1040 برونټو بایټ مساوي دي یو جیو بایټ سره. او جیو بایټ د کمپیوټر میموري ټولنه غټه میموري ده او تر اوسه پورې دینه بل غټه میموري نه ده معلومه شوې. د ام بي کې بي جی بي دا دي مخففات دي ابریویشن دي. چې رسول تاسو نه پوښتنه وکړي چې د کې بي ام بي جی بي څه دي نو دا دي ابریویشن دي مخففات دي یعنی لنډیز دي. هیله کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي. که بیا هم که تاسو پوښتنه وي یا سوال وي تاسو کولی شئ چې موږ ته په کومنټ کې هغه خپل سوال ولیکئ نو ان شاء الله زموږ ټیم به تاسو سره مرسته وکړي.